والیبال فدراسیون ترمنځ د 15 ولایتونو د والیبال سیالۍ ترسره شوې چې نن یې فاینل لوبه وه د داود مبارز اتل ډلې په پایلوبه په ګټه باندې پای ته ورسېدله. هغه لوبغاړو دپاره چې هغه تر اوسه پورې ولایتو ته نه دي وتلي، کومه تجربه یې نه درلوده، دا هغه تورنمنټ و چې دې ته د ټول افغانستان څخه د افغانستان د ملي ټیم هغه بهترینه لوبغاړی دلته و، هغه د دغو لوبغاړو دپاره یوه ډېره ستره تجربه شوه. داسې لوبه هم ښه لوبه وکړله، نو بس لوبه برد و باخت لري. نو اول مقام داود مبارز خپل کړ او دویم مقام د ځواک میدان شار ټیم چې خپله زه مسؤل هم یم.